القيام یعنی فی یوم القیامه وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن عملونه د انسانانو قولونه دا به تللی کېږي اعمال لکه مونځ روژه حج زکات اقوال لکه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر یا د ګناه کارونه د ګناه قولونه دا ټول به الله پاک چې کوم دی تلي خو د چا به تلي د بني آدم سره پیریان هم مراد دي ځکه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیریان هم مکلف دي جنت دوزخ د هغې دپاره هم دی ثواب عقاب د هغې دپاره هم دی حلال حرام او جایز ناجایز د هغې دپاره هم دي څنګه چې انسان دپاره یې دارنګې د هغې دپاره هم دي خو بني آدم چونکې اشرف المخلوقات دی نو ورسره چې کوم دی پیریان هم مراد دي وان اعمال بني آدم وقولهم توزن عملونه د انسانانو قولونه دا به چې کوم دی وزن کړي معتزله او فرقه د هغوی دا به څنګه وزن کړي هغوی د عقل نه کار اخلي یو سړي مونځ وکړو نو مونځ په تله کې څنګه اچوي دا خو نه کېږي یو سړي روژه ونیول نو روژه په تله کې څنګه اچوي هغه به څنګه وزن کوي نو موږ دا د آخرت کار نه دی بلکې بل د دنیا کارونه دنیا کارونو باندې د آخرت کارونه چې کوم دی دا مقیاس کوه خپل عقل نه چې کوم دی کار ما اخله الله فرمایي ونضع الموازین القسط والوزن یومئذ الحق حدیث مبارک هم ثقیلتان فی الميزان راغلی دی نو عقل ته پکې څه ضرورت دی ستا عقل خو دومره کمزوری دی چې کله غوسه کې راشي ټوپک راوالي ځان ته ونیسي یا بل ته ونیسي ستا عقل خو بېکاره عقل دی ته په عقل باندې څنګه معلومات کولی شي او اوس که په دې زمانه کې معتزله وي نو هغوی به د خپلې عقیدې پورې خنداګانې کولې چې وزن نه کېږي اوس خو د هر څیز وزن کېږي هغوی به د دې جسم نشته نو څنګه بیا وزن کېږي نو موږ دې زمانه کې هر څه هوا ده نو هوا دپاره خو جسم نشته نو والا ماده شته او خلک د ګاډي په ټیر کې مې دومره هوا واچول وایي که نه وایي فان ګیس سلنډر کې مې دومره چې کوم دی ګیس واچو دا یې خو جسم نشته یو سړي سړزي ده یخني ده ګرمي ده خلک وایي لکه دومره ګرمي سنټیګریډ ګرمي ده دومره چې کوم دی یخني ده وایي که نه وایي موسمیات والے تللی شي عام انسان یې تللی شي بلډ پرشر پسې ډاکټر چې کوم دی اعلی روالي وی تلي وایي دا ستا دومره دی شوګر پسې اعلی راوالي ستا دومره شوګر دی تبې پسې ترمامیټر راوالي ستا دومره دی نه خو د تبې نه د بلډ پرېشر نه شوګر د هغو جسم نشته نه ماده شته خو تلي که نه چې ډاکټران یې تللی شي عام انسان یې تللی شي موسمیات والا تللی شي بغیر د جسم نه الله پاک بغیر د جسم نه اعمال ولې نشي تللی الله هم تللی شي وان ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه دینه غرض د امام بخاري دا دی چې دا قاف سینتوا والا ماده دا چې کوم دی دې سره لفظ ورته شریک راشي بل لفظ تفسیر کې تاسو ویلي دي چې امام بخاري طریقه را چې یو لفظ راشي او د هغې په شان بل لفظ قرآن مجید کې دی دا بل لفظ تفسیر هم کې مخکې قسط لفظ راغلی د قسط او د قسطاس ماده یې وره د قسط د وجې د قسطاس معنا هم کې وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه قسطاس عدل ته ویل کېدی شي په رومي ژبه کې قسطاس لفظ هم راغلی قسطاس لفظ هم راغلی قرآن مجید کې قسطاس لفظ استعمال شوی دی وزنوا بالقسطاس المستقیم ای خلکو صحیح تله چې کوم دی استعمالوئ قرآن مجید کې خو د عربی الفاظ راغلي انا انزلناه قرآنا عربیا نو باقي د رومي لفظ څه کوي دا یې امام شافعي رحمت الله علیه چې کومې جواب کوي کله داسې هم کېدی شي چې یو لفظ یې دوه ژبو کې چې کوم دی مشترک رایي په یو ژبه کې مغه معنی په بل ژبه کې مغه معنی لکه پښتو کې موږ تنور وایو تنور قرآن مجید کې هم تنور راغلی وفارت تنور پښتو کې چې کوم تنور مقصد دی مفهوم دی هغه په عربی کې هم دی چې قرآن مجید کې کوم هغه د عربی او چې پښتو کې موږ وایو دا د پښتو دی به د هر ژبې توافق د لغتینو دي ته علما کرام په اصطلاح کې وایي دواړه ژبې برابر شوي دارنګه قسطاس لفظ دا د رومي لفظ هم دی دا د عربی لفظ هم دی رومیان هم د عدل په معنا سره اخلي عربی کې هم د عدل په معنا سره اخلي قرآن مجید کې چې کوم دی دا د عربی دی چې رومیان استعمالي به د رومي نو دا د هغې خپله خبره ده ويقال القسط مصدر المقصد وهو العدل اما القاصد وهو الجار دینه غرض د امام بخاري دا چې دا قاف سین طا والا ماده دا قسط یا قصدا د ازداد د ظلم په معنا سره هم راځي د عدل په معنا سره هم راځي ثلاثي مجرد نه ظلم په معنا سره به فعل ته ورشي نه حمزه سلب ماخذ د پر سلب الظلم بشي سلب الظلم غني مگر عدلي بیا به عدل معنا هم ورکي ويقال القسط مصدر المقصد ویل کېدي شي قسط مصدر د مقصد دی نو قسط مصدر د مقصد نه دی بلکې د مقصد مصدر هو اقصاد دی او د اقصاد مصدر قسط دی د وجه علماء دلته مضاف مقدر کې القسط مصدر و مصدر المقصد قسط مصدر د مقصد دی د مقصد مصدر اقصاد او د اقصاد مصدر قسط مقصد چاته وایي وهو العادل عدل کون کې انسان ته مقصد وایي ان الله يحب المقسطين الله عدل کون کې خوښوي واما القاصد فهو الجائر قاصد په معنا ظالم سر رضی الله پر مجید کې فرمایي واما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا
ظالمان بر جہنم خشاک. وبه قال حدثنا عمرو بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل. دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل استادان ذکر کوي. دا دین زموږ د استادانو په ذریعه سره راغلی اسناد من الدین له الاسناد لقال من شاء ما شاء. کو استادان پکې نه قرآن چې برزان د خبرې جوړولې دی وجه دا ضروري د دنیا کارون بغیر د استاد نه یو سړی چې ډاکټر جوړیږي دا څونه چې په کور کې ناسي ډاکټر کتاب ورته به ډاکټر شي او ډیګري بوالي نه دی میډیکل کالج کې داخله لري استاد ته بکینی پس دا غیر بچ کوم ډاکټر جوړیږي چې د دنیا کار بغیر د استاد نه چې کوم نه کیږي نه علم الهي او بغیر د استاد نه څنګه یاد شي. دی وجه نه چې کوم نه هر کار کې به استاد باشد یقین عالم کې به بنیاد باشد. کوم کار چې به استاد خدا به بنیاد لہذا استادان ضروری دي. امام بخاری خپل استادان ذکر کوي تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ته موږ سند وایو. زموږ د دین ټول په سند باندې راغلی. زموږ د دین نه علاوه دا ټول چې کوم شیزونه په سند سره چې کوم نه لري کا یهودیت والا دین او کا د حواله دین نه په سند سره نو زموږ دین دا چې کوم د حواله سره ممتاز دي. د امام بخاری استاد احمد بن اشکاب لفظ هم راغلی اشکاب هم راغلی. دا لقب د نوم معمر دی. په دې لقب باندې درې کسان ملقب دي احمد بن اشکاب محمد بن اشکاب علي بن اشکاب. دا درې ورون نه دي بلکې جدا جدا چې کوم دي کسان. امام بخاری اولنی حدیث د امام حمیدی نه ذکر کړي آخري حدیث د احمد نه ذکر کړي. لیکن دې اشاره کوي چې الله پاک زما کتاب محمود وګرځي واقعي محمود شلا کتاب. قال حدثنا محمد الفضيل دا احمد بن اشکاب استاد عن عمارة بن القعقاع دا محمد الفضيل استاد عن ابي زرعه دا یو ډېر لوی محدث دی حافظ الحدیث دی. ابو زرعه ډېر مشهور راغلی په احادیث کې. یو عبدالله بن عبدالکریم رازي دته ابو زرعه وایي. بل عبدالرحمن دمشقي دا دته ابو زرعه وایي. بل حزم بن عمرو بن جرير بن عبد الله بجري دته ابو زرعه وایي. دغه کې ابو زرعه نه مراد حزم بن عمرو بن جرير بن عبد الله بجري دی. دا یو صحابي نو سید عن ابي هريره رضی الله تعالی حدیث معنی د ابو هريره رضی الله تعالی. ابو هريره په صحابه کې هغه صحابي چې ټول زیات حدیث دنه نقل لي 15304 او یا حدیث مبارکه د نقل لي. 800 جلیل القدر صحابه چې کوم دي د شاګردان دي د مدینه منوره قاضي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پس چې کوم دي حدیث او درس بده چې کوم دي دکو پر زمين باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس لوی شیخ الحدیث دا چې کوم دي حضرت اولانه شیخ الحدیث دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی. ډېر حدیث نقل کړي. خلکو به اعتراض کو زمانہ کې خلک مستشرقین په باندې اعتراض کی چې دا دومره حدیث څنګه یاد کړي او څنګه چې کوم نقل کړي. نه حضرت ابو هريره په خپل دا جواب کړ چې انصار او پټو کې کارونه کول مهاجرین بازار کې تجارتونه کول زموږ حضور اسلام سره په لوګتن د ناستم د حضور اسلام د خپل مبارک نه بس الفاظ ضرورت نو اسما بیان ول ګردانول به یو ځل حضور اسلام ماته ساده وړو ما ساده وړو حضور اسلام پای کې څه اشاره وکړه سالفاظ به کې به وي بیا ماته سینه سره راو ځکه ما سینه سره ساده راو ځکه دا نه پس ما د رسول الله اسلام چې کوم د حدیث مبارک نه لري شوی مهنت هم کړې ده مجاهده هم کړې ده او سره چې کوم د رسول الله اسلام دعاګانې وسره هم نو خامخا چې کوم د الله اصل انسان لا حافظ ورکړي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان حبیبتان الى الرحمن. دو کلمې دي د الله ډېرې خوښې دي. خفیفتان علی اللسان وجباسان ثقیلتان فی الميزان پته لکه درنې دي کمې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمې دي کلمتان نه مراد کلامان دي ځکه سبحان الله وبحمده دا کلمه نه بلکې کلام دي. او کله کلمې ته چې کوم دي کلام ویل کېدي شي کلام ته کلمه ویل کېدي شي لکه کلمه الشهادت خو کلمه نه ده بلکې کلام دی او کلمه ورته ویل شوې ده. کلمه التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم دی کلام دی دا کلمه نه ده او کلمه ورته ویل شوې ده. نو دلته دې تم کلمه ویل شوې ده کلمتان یعنی کلامان حبیبتان الی الرحمن. دا الله ډېرې خوښې د دې نه مقصد دا چې المراد محبوبیت قائلها څوک چې وایي سړی به الله ډېر خوښي او الله به ورسره ډېر محبت کوي او وجب آسان دي. علماء کرام وایي دا کلمتان موصوف دي حبیبتان الرحمن ولنې صفت دي خفیفتان علی اللسان دریم ثقیلتان فی المیزان دریم موصوف درې صفات سره خبره مقدم دي لکه دا یو ترکیب دی. سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم ول مبتدا مؤخر خبر خرست پکاري د مکه شده کې نقطه سره حکمت پکې سره نه حکمت پرې کې تشویق دی حضور الاسلام د امت شوق چې کوم دی پیدا کوي. که نبی علیہ السلام دا سوي چې سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم وای نو امت به ځکه چې د حضور الاسلام د خپل مبارک خبره ده
حضور علیہ السلام اول داغی ذہن جوڑی فضائل وتا بیانی دائن پس چکل پورا شوق پیدا شي نو حضور علیہ السلام وتا کلمات بیا وړاندې کی کله نبی علیہ السلام فرمایي کلمتان دو کلمې دي نو مسلمان شوق پیدا کی کړه لس کلمې وی شل کلمې وی سل کلمې وی نو مات خو بګرانې وی ما هم نشو یادول دا خو له بل دو کلمې زبې یادوم نو شوق پیدا شي به چې کله حضور علیہ السلام حبیب تعالی الرحمن د الله ډېر خوخري نو مسلمان نورم شوق کلمې لګي هم د چې زم الله پر سره محبت هم کوي نو دا ډېر مقام دی الله محبت حاصلول نو خامخابه دا کلمات وي به چې کله حضور صاحب خفیفتان علی اللسان آسان هم د مسلمان نورم شوق زیات شي کلمې دوی لګي دي او چې زم الله پر سره محبت هم کوي وسان هم نظام سکار دی خو یادوم ویم بیان شوق پیدا شي کنه خو به حضرت کې دار چې کلمې لګي دي وسان ثواب به کمی سکار حضور السلام وینا ثقيلتان فی المیزان ثواب ډیر دی کنه نورم شوق پیدا شي پورا شوق پیدا شي چې لکه قلت العمل هما کثرت الثواب عمل بلک کوم ثواب برته الله ډیر راکړي نو بیا چې کوم کله پورا شوق د مسلمان پیدا شي نو بیا ته حضور علیہ السلام فرمایا کلمات داری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاکی د الله رسول رحمت الله پاک نه پاکی د الله پاک لا چړېل مې چې کوم دی آزاد دا چې کوم دی لږ کلمات دي ثواب چې کوم دی زیات دی پرې لږو کلماتو کې دا دومره ثواب ولې دی د لږ کلماتو کې ثواب ځکه ډېر دی چې دا دی کې د الله ټول صفات را جمع شي علماء کرام به کوئی صفات سلبی او صفات ثبوتی صفات سلبیه دي ته ویل کی چې الله دا رحم نه پاک سبحان الله کې دا ویل دي او صفات ثبوتی راځي الله د پر هر صفت ثابت هم بحمدی کې دا ویل دي نو لکه ټول صفات په کې د الله ذکر شو لکه چې دا سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دی ویلي لکه ټول اسماء الحسنا چې دی ویلي ټول د الله صفات ذکر کړي د قرآن صفات چې کوم دی الله پاک قرآن مجید کوم صفات دی هغه دی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات د الله ذکر کړي هغه دی ویلي لکه ټول صفات چې ذکر کړي سړي ډېر صفات ذکر کړي ټول صفات د الله ذکر کړي ثواب به ډېری کنه بھائی ثواب به ډېری دی وجه ثواب دې ته ډېر ملایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا آخر کې دا ذکر سبحان الله سبحان الله العظیم امام بخاری په آخر کې دا حدیث ذکر وړم چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په آخر زمانه کې ویل شوی چې سبحان الله الحمدلله ډېر وایم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك الله ته حکم کړی سبحان الله الحمدلله ډېر وایم امام بخاری په آخر کې دا حدیث چې کوم دی راوړم یادانه چې مجلس کې کله سړی مجلس کې آخري شي نو حدیث مبارک کې راځي مجلس په آخر کې سبحان الله الحمدلله چې کوم دی هغه الفاظ چې کوم دی وایي نو چې کوم مجلس ته بار په کفاره وګرځي کوم سایري خلاف اولا خبري او الله پاک ته چې کوم دی سګي په ایمانه چې کوم دی معاف کړي نو دی وجه امام بخاری دا بارو آخري مجلس اخر عمدان بس په دې کې سبحان الله الحمدلله راوړل کفاره په تور باندې بعض علما دا هم وایي چې دا چې کوم جنتیان دي نو جنتیان تم دا ویلی شو چې سبحان الله الحمدلله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله الحمدلله په جنتیان هم وایي او دا هم د جنت مجلسونه دي د امام بخاری د هر درس دا د جنت مجلس کې هم سړی بیغمه ناست وي په دې مجلس کې هم سړی بیغمه وي هلته اطمینان دي دلته اطمینان دي څومره اطمینان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې داسې په بل ځای کې چې کوم دی نشته سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي که خلکو ته دا پته ولګي چې مولیان دا چې کوم دی په مزو کې دي نایب ټوپک کې راوالي موږ نه به دا مقام واخلي چې لکه تاسو مزې وکړئ تاسو ځای موږ له دا ځای موږ ته پرېږدئ خو هغې ته د دې چې کوم دی معلومات نشته نو ځکه چې کوم دی دا نه کوي څومره په دې احادیثو کې خوند دي او څومره په کې چې کوم دی مذهبي د رسول الله وسلم په دین کې په احادیثو کې قرآن مجید کې د الله په دین کې څومره مزه ده څومره د الله به ذکر الله تطمئن القلوب د الله په خبردار د الله په دین کې چې کوم دی د اطمینان قلبي ده دین نه علاوه بل څه کې اطمینان قلبي نشته که ډېر مالي خلک وي ډېر مالي بد حالي خپل نور هم زیات خطرناک لہذا د الله په دین کې څوک چې کوم دی کینی طالبان دي علما دي او دارنګه چې کوم دی نیکان خلک دي د الله شکر ادا کړي چې الله پاک تعالی دا مقام تعالی راک او د ښځې ته تاسو راوستم اطمینان قلبي راته حاصل دی د آخرت تیاری پکې کېږي دا غیبتونو نه دروغ او چغلو مدلونو را باندې به د دنیا د غلطو کارونو را باندې به د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې کوم دی وایم دا څومره لوی مقام دی د انسان لپاره شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله حدیثو
آخری حدیث بیان کو فضلا و تن فضلا و تو منت نصیحتوں کا ناوت فرمایل چې ستاسو د وجه نه پټکې زما په سر باندې پروت دی که تاسو ما ته سبق ته نه کېناستئ نو ما ته وجه مولا نه ویې ستاسو د وجه نه پټکې زما په سر پروت دی خو هسې نه چې ستاسو د وجه نه پټکې زما له سر نه ونه غورځېږي داسې کارونه به نه کوئ چې استاد بیا بدنام شي چې خلک وایي شیخ الهند صاحب دا د هغه شاګرد دی دا د فلاني عالم شاګرد دی دا د فلاني شیخ شاګرد دی او دی دا کارونه کوي دا د فلاني مدرسې فاضل دی دی خو دا کارونه کوي چې استاد بدنامي پکې چې کوم دی ارانه شي شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې کله وطن ته لاړ شي داسې باندې کوي چې ته بس عالم شو نور څوک نشته عوام شو من دی ګرې نیست او مولوي صاحب پکې لا دا وایي چې هم چې منډ نه ګرې نیست طاهر مولوي صاحب ناست دی دی داسې دا وایي نو بیا لکه ځان پسې وي دا کوي چې زما په شان څوک چې کوم دی نشته بیا دا خبرې کوي داسې باندې وایي بلکې د مشرانو استادانو به قدر کوي د علماو به قدر کوي داسې نه چې ګینې هغې چې کوم دی بیا دي بیا به ګینې کمزوری به چا کي هر چا کې به کمزوري به حیثیت د انسان خو لیکن د مشر به قدر کوي د مشر عالم به قدر کوي شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقد وایي به چې کوم دی فرمایل چې یو خو استادانو سره برابر خپل شیوخ سره برابر ساتي تعلق ساتي نه علم کې به زیارت هم راځي او برکت به چې کوم دی هم راځي او دوی میدان چې یعنې فضلا د یو تنظیم سره د علماو د ډلې سره تعلق ساتي ځان له سړی بیا هیڅ نه وي بیا هغه چې کوم دی د دین خدمت نشي کولی هغه شان څومره ید الله علی الجماعه د الله چې کوم دی ډلې سره د الله امداد دی د علماو د ډلې سره د الله امداد دی چې ډلې سره نه او یو جماعت دی نه یو کلک چې کوم دی دغه تنظیم سره تعلق نه وي د علماو د ډلې سره بیا تار الله د دین خدمت دومره نشي اخیستی ځکه امداد د الله پاک دا د جماعت سره دی زموږ والد صاحب حضرت ملتم صاحب رحمت الله علیه فضلا ورته فرمایل چې فاضل عالم به سیرت او صورت دواړه چې کوم دی برابر ساتي ظاهري شکل شبهات به داسې نه جوړي چې خلک پورې خنداګانې وکړي چې ګوره نه عالم دی او داسې کوي داسې باندې کوي بلکې چې د خلکو د خندا نه شي بلکې ښه معاشره کې معزز او وقار طریقې سره زندگی چې کوم دی تېروه او سیرت او اخلاق دا باندې د اخلاق نبوي دا په شان سیرت د حضور علیه السلام څنګه حدیث مبارکه کې ویل شوي دا به چې کوم دی کې الله پاک د ټول د چې کوم دی ډېر زیات خیر ورکړي مولانا خورشید احمد صاحب مد ظل العالی دارنګه چې کوم دی هغه د دې مدرسې شیوخ حضرات استادان حضرات الحمدلله ډېر محنتونه کوي الله د دې محنتونه قبول کړي علماء کرام ای تشریف فرما دي انشاءالله دې نه پس چې کوم دی ختم نه بس بھائی خپل بیانات فرمائی اللہ دې موږ ټول له د پوهې د عمل توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.